یا لکه ظالمانو تاسو خو روغه وکړه ظالمه موږ هم ځان د ټي وي والا ته پرېښودو ټول فیسبوکیان ټیک ټاکران او چا خبره ټویټران والا او یوټیوب والا ټول ما پسې کړي دي ظالمه هر یو یې پوه شوي دی چې روغه وکړه ګوتم ګمبیر یې په منځ کې پرېښودو ظالمه داسې خو مې یو جنګ خو به م کړی روغ هم څه له کوله یاره ګمبیر لالا خبره داسې ده که نه چې مه خفه کېږه بس کولی چا خبره رامخکې شو خلکو ته ویل چې بد بلې شي نوره خیره سره چغې مه وهئ کولی نوین زما کلک یار دی نو په دې خاطر ما ویلې چې بس روغه به وکړو نو یاره ګوتم ګمبیره زه په تا له سیریل یم پوه شو ټول جنګ له تا د لاسه جوړ کړي زه خو کولی یم او د کرکټ کینګ یم پوه شو ما باندې نوین ډېر زیات ګران دی او دا خو زموږ افغان رول دی پوه شو ما ویلې راځه بچې زموږ دا د هندوستان او د افغانستان دوستي خرابه نه شي نو په دې خاطر خدای خو دې دا ببر غوږونه وویل تا د لاسه موږ دا 3 میاشتې د افغانستان او انډیا والا یو بل د په ټیک ټاک او په فیسبوک باندې کنځلې کولې بلا دې په اخرن مخ شه یاره ویرات کوهلي پوه شي ما ویلې دا نوین چې دی دا افغانۍ دی پوه شي ما خو په تا باندې وس نه رسېدله مې دا درته په خوله یو څوک درکړې خو بس بس ولې پوه شي ما درته صخره راډکو خو خیره بیا دې سم کار وکړو پوه شي او دا ښکته د تره زامن دې سخت خفه کړي دي هغې ویل چې دا روغ یې ولې وکړه یاره د خلکو په کیسه کې به نه اوسېږي پوه شي که د تره زامن خفه کېږي که خوشحالېږي پوه شوې خو موږ که روغه کوو موږ د خیره سره کلک دوستان یو که څنګه نوین جانه یاره چې جان دې راته ویلې پوه شوې ویرات کوهلي په ما باندې ګرانه یې خبره داسې ده که نه چې به تا به ته خو ته راغلی وم صرف د ورلډ کپ کې د تا پسې راغلی وم خو بس ارامېتوب دې وکړو پوه شي خلک دې غلي وګینې خیر دې نه و پوه شي پر اثر مې ویشتې که رښتیا را باندې ویې پوه شوې 2 3 4 5 باله دې راته وکړه پوه شي نو ولاږ زه هم ووېرېدم مې هسې نه ګڼه چې په غلطۍ کې موت شم نو بیا به د افغانانو د کنځلو نه ښه خلاص شم هغه چې دې خپل کیلاډر نه کو پوه شي که په یو لوبه کې ترې نه حمید حسن جوړ کړي په بله لوبه کې ترې نه هغه څه ورته مزاري جوړ کړي پوه شي هغه حضرت الله چې پېشپه ټکې والي وې پوه شوې نو ما ویلې زه خو ویرات کوهلي یم د کرکټ کینګ یم هسې نه چې رانه به د کرکټ بوتل جوړ کړي که په غلطۍ کې موت شوی وم که نه نو بس خیر مې نو خو بس ما ویل چې راځه په سپام دې کې به مې خیر چې بس روغه وکړو پوه شوې څه به خیره سره بیا به لا جیمان دې کوو پوه شوې یاره ارامېتوب خو دې وکړو ویرات کوهلي خو زه خیر دی پوه شوې بس سب مغول دې خوړلي خو بس خو چا خبره بېرته دې سنبال که پوه شي که نه ډېر غلط دې کار دې کړی او زما سره دې پنګه اخېستې وه او ګوتم ګمبیره ته مه خفه کېږه پوه شوې به دا پکې راځي نه زه نه خفه کېږم خو بس خوشحاله شوم چې تاسو روغه وکړو بس خدای پاک همداسې خوشحاله لره سره زما خو خیر بنجمونه مه کوئ پوه شوې چې ګاونډیان م خفه کړي پوه شي تاسو خوشحاله او کوهلي تا م ارامېتوب وکړو پوه شي د افغاني نه دې ځان خلاص کړو پوه شي کابلي پټان د پسې راوستی وم خو بس خیر دې نه و پوه شو د تېره ایپیل بدله مې رانیسته خو د خیر وې بلا و برکت یې نه و پوه شي بس خیر خبره دې ده که نه چې بس خبره په خانه وره ختمه شوله که څنګه نوین جانه او بالکل ګمبیر لالا پوه شي بس خبره ختمه شوله کوهلي م زما یار دی او ته م زما یار یې پوه شي موږ د کابل نه راغلي یو موږ د افغانستان نه راغلي چې دغلته لوبې وکړو نو زموږ په خپل وطن کې جنګونه کم دي چې موږ دلته نور جنګونه وکړو ویرات کوهلي خو به پسې بده سره مې ښه جنګ کولو خو به د خیر مزې بلا وې برکت یې نه و پوهېږي بس رانه خلاص ویرات کوهلي ښې شېبې درته غواړم او به د خیره سره په آینده کې ښه ډېر میچونه وګټې او نوین جانه تا هم تکړه کړې ځان پوه شي په ورلډ کپ کې مو څه پورې یو میچ ګټلی لږ ډېر وګټئ یاره اوس راته خبرې مه کوه که نه وبې ګټو او ځان تکړه کړې چې ویې ګټئ ګوره صحیح ده به صحیح ده کوهلي خبرې به ډېر نه کې او ګمبیره ته هم زموږ کوچ شي د خیره سره چې موږ هم لږ تکړه شو بېغمه شه به زه به ستاسو کوچ کېږم په آینده کې سلام علیکم وعلیکم السلام